السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. تبويجي زعمت مسلمان واي ايا دي اسلام معنا بيجني دي عقيدة مهم مسائل دي باغي معني تخبري دين تدوي فالله بتسنگ ايمان لرو بملائكو باسماني كتابونو او د دین چې کوم هغه بنیادی مسائل دي چې هر یو مسلمان ته د هغې پیژندل ضروري دي. دا کله کوشش کړی دی چې هغه یاد کړي او کله دا حس کړي دي به حیثیت یو مسلمان ولې زه په دې مسایلو باندې نه پوهېږم. موږ چې کوشش کوو چې کوم د ابتدایي مسایل دي مهم او ضروري مسایل دي دا موږ بیان کو او تاسو نه چې زمونږ د درخواست او هیله ده چې دا تاسو نور ملګرو ته ورسوي ترڅو فائدہ چې دی هغه عام شي او تاسو هم چې دی په ثواب کې پوره شریک شي. شروع کو اول د اسلام نه. اسلام ویل کېږي څه ته؟ د اسلام تعریف او معنا څه ده؟ اسلام ویل کېږي الاستسلام لله بالتوحید والانقياد له بالطاعه. الله رب العالمین ته تسلیمیدل، د الله رب العالمین وحدانیت ته غاړه خودل او په د باندې ایمان او عقیده لرل چې الله یو دی شریک نه لري. صرف دا اقرار چې دی کافی نه دی، والانقياد له بالطاعه او د الله رب العالمین په طاعت سره تابعداري کول. هغه کارونه چې رب العالمین په امر کړی دی خپل بندګانو ته چې دا وکړي، منځ وکړي، روژه ونیسئ، زکات ورکړئ، حج او د دې په شان نور مسائل. او دغه رنګې نواهي هغه کارونه چې رب العالمین خپل بندگان منع کړي دي، قتل مکوئ، زنا مکوئ، غلا مکوئ، دروغ مه وایئ او د دې په شانتې نور چې کوم نواهي دي هغې نه چې دی ځان ساتل. کله چې دا دوه کارونه تا وکړه چې هم د الله رب العالمین وحدانیت ومنه او هغې ته تسلیم شوي او دغه رنګې د رب العالمین تابعداري او اطاعت دي شروع که، درېمه خبره چې دا هغه پکې دا ده والبراءة من الشرك واهله. د مشرکینو نه او د شرک دواړو نه بېزاري اعلانوي. نو د اسلام معنا په مختصرو الفاظو باندې دا الله رب العالمین ته غاړه ایښودل، د الله وحدانیت منل او د الله رب العالمین په اطاعت سره تابعداري کول او د مشرکینو او د شرک نه بېزاري اعلانول. زما ډېرو محترم ورونو، د اسلام 5 ارکان یا 5 بنا دي چې په دې کې اولنۍ کلمه د توحید ده، دویم چې دی منځ دی، دریم زکات، څلورم روژه او 5م حج. راځئ د دې اولنۍ رکن باره کې لږې خبرې کوو چې هغه کلمه د توحید ده، لا اله الا الله. د دې معنا څه ده؟ لا معبود بحق الا الله، يعني معبود برحق شي دي صرف او صرف يو الله رب العالمين دي. لا اله نشته لا يقضي عبادت الا الله مگر يو الله دي. زما ډېرو محترم ورونو، په کلمه کې چې دی 2 ارکان دي. اولنی رکن لا اله، په دې کې د ټولو باطلو معبودانو نه انکار دی او دې ته ویل کېږي نفي ده د ټولو باطلو معبودانو نه. لا اله نشته لایق د عبادت الا الله، دا به اثبات دی، دا دویم رکن دی د کلمې، مګر یو الله رب العالمین دی. او د دې کلمې طیبې چې دی به 8 شرطونه دي چې د دې پیژندل هغه ډېر زیات ضروري دي. اصل د توحید او توحید چې دی هغه پیژندل او د دې اهمیت د مسلمان دپاره د دې نه معلومیږي چې رب العالمین د دې توحید د وجې نه انسانان په 2 ډلو باندې تقسیم کړي دي، کافران او مسلمانان. الله رب العالمین چې دی جنت او جهنم پیدا کړي دي. د ټولو انبیاءو د ټولو رسولانو دعوت چې هغه دې کلمې ته چې خلکو تاسو د یو الله عبادت او بندگی وکړي او د شرک نه ځان وساتئ. الله رب العالمین دا بندگان پیدا کړي دي د عبادت او بندگی لپاره. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې دی د یعبدون معنا په یوحدون سره کوي
معنا دا چې دا خلق صرف او صرف یوازې د یو رب العالمین عبادت وکي، هغه رب چې دا کائنات او دا ټول مخلوقات پیدا کړی دي. زما ډېرو محترم ورونو، کلمه چې دی اته شرطونه لري چې باید هر مسلمان دا زده کړي او په ده باندې ځان پوه کړي او په ده باندې عقیده او ایمان ولري. نو کله چې د انسان دا نطق او تلفظ په دې کلمه باندې صحیح کېږي. که انسان صرف لا اله الا الله ووایي او به د لا اله الا الله لاندې چې کوم کارونه راځي او یا دا چې کومه تقاضا کوي د ویونکي نه هغه باندې عمل نه کوي او هغه چې دی په خپل عمل کې نه راولي، په خپل اعتقاد کې نه راولي، دا دې ته هیڅ فایده نه ورکوي. اولنی شرط چې دی محترمو هغه علم دی، په دې کلمه باندې ځان پوهول چې په دې کلمه کې دي څه. دې کې د ټولو باطلو معبودانو نه انکار دی او د یو رب العالمین اثبات دی. وإلهکم اله واحد، اله ستاسې اله یو دی، لا اله الا هو الرحمن الرحیم. نشته لایق د عبادت مگر دغه یو الله دی چې هغه رحمان ذات دی، بې حده مهربان دی، رحیم ذات دی. رحمان یعنی د ده رحم چې دی هغه عام دی، ټولو ته شامل دی، که کافر دی که مسلمان دی په دنیا کې. رحیم د ده رحم چې دی خاص دی مؤمنانو دپاره په آخرت کې. دویم چې دی محترمو هغه یقین دی او د یقین ضد چې دی هغه شک دی. ته چې دا کوم اقرار کې په ژبه باندې لا اله الا الله وې د باندې به ته پوره 100% یقین لري. دا کوم اقرار ته کې وروسته د فهم نه اقرار یقین ضروري دی. بل چې دی اخلاص چې د دې ضد هغه شرک دی. معنا دا چې دا کوم اقرار ته کې او دا کلمه طیبه ته وې دا خالصا لوجه الله، دې کې به پوره اخلاص موجود وي صرف او صرف د الله رب العالمین دپاره. په دې کې به کوم دنیوي اغراض مقصد نه وي، په دې کې چې ریاکاري دا به مقصود نه وي، صرف د الله دپاره. او دغه رنګې صدق دا هم د کلمې طیبې څلورم شرط دی چې دا کوم اقرار کې دی کې به ته رښتینی. او پنځم چې دی هغه محبت دی، د مینې د وجې نه به دا اقرار کې. والذین آمنوا اشد حبا لله، والله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایم دا چې هغوی به د الله رب العالمین سره مینه محبت کوي. چې په کوم رب باندې ته ایمان راوړی دی دا به د محبت د وجې نه ستا او د رب په منځ کې به علاقه د محبت وي، د مینې به وي. او دغه رنګې شپږم چې دی هغه انقیاد دی، د دې ضد چې دی هغه ترک دی. انقیاد ویل کېږي دې ته چې کله دا کلمه طیبه ته وویله نو بیا به د رب العالمین اطاعت کوې، د هغه تابعداري به کوې، د هغه خبره به منې، د هغې احکام به عملي کوې، د هغې اوامر به چې دی هغه عملي کوې. او دغه رنګې اووم شرط چې دی هغه قبول دی چې د هغې ضد رد دی. او اتمنی شرط چې دی محترمو الکفر بالطاغوت، د طاغوت نه انکار کول. طاغوت څه ته ویل کېږي؟ کل ما یعبد من دون الله، هر هغه چیز او هر هغه کس چې غیر د الله نه د هغه عبادت کېږي او دا په دې باندې راځي چې زما عبادت دې وکړی شي، دغې ته ویل کېږي طاغوت. نو مؤمن به چې دی د طاغوت نه او د شرک نه هغه انکار کوي. نو هله چې دی د انسان کلمه ویل هغه صحیح کېږي او په دې سره چې دی د اسلام ته داخلېږي. محترم ورونو، کله چې انسان کلمه طیبه وویله نو د باندې چې دی یو بل عمل هغه فرض کېږي چې هغې ته ویل کېږي مونځ. او دا د اسلام د ارکانو نه یا د اسلام د بناو نه دویمه بنا ده. او د دې اهمیت د دې نه معلومیږي چې دا په عاقل بالغ چې تمیز کولی شي د ښه و بدو، دا په ده باندې هر حالت کې واجب او فرض دی او په هیڅ وخت کې دې دپاره رخصت نشته دی. که چېرته په حالت د خوف کې، که په سفر کې، که په حضر کې، او چې په هر حالت کې مونځ به کوې، چې مونځ وخت راغلی مونځ به کوې. د وجې نه که چېرته یو انسان هغه بیمار وي او په ولاړه باندې مونځ نشي کولی نو په ناسته کوي، که په ناسته نشي کولی په ملاسته به کوي، که په ملاسته نشي کولی هغه به په اشاره باندې کوي.
خو مونځ به په یو حالت کې هم نه پرېږدي. دیو جن د الله نبی فرمایي چې د کفر او شرک او د مسلمان د ایمان په منځ کې فرق چې دی هغه مونځ دی، او څوک چې عمدن مونځ پرېږدي دا په دې سره د اسلام نه خارجي. نو دا یو د اهمو ارکانو د اسلام نه دی. بل چې دی هغه زکات دی، چې کله ستا مال هغه نصاب ته ورسېږي نو هغې کې به زکات ورکړي، او دا د الله رب العالمین حق دی په تا باندې چې د مالدارانو نه به اخیستلی کېږي او غریبانانو ته به ورکولی کېږي. دغه رنګې څلورم چې دی هغه روژه نیول. په ټول کال کې یو میاشت ده چې هغې ته میاشت د رمضان ویلی کېږي. دا په هر عاقل بالغ باندې چې دی فرض ده، او هر کال کې به چې دی دغه میاشت روژه نیسي. او پنځم چې دی د اسلام د ارکانو نه یا بناو نه هغه حج دی. کله چې انسان وس او طاقت لري، د لارې مصارف لري، د حج چې کوم مصارف دي هغه لري، نو په ده باندې چې دی په ټول عمر کې یو ځل هغه حج فرض کېږي. دا د اسلام بناګانې. پر روان ویډیو کې انشاءالله د ایمان د ارکانو باره کې خبرې کوو، چې دا یو مهم درس دی د عقیدې په باره کې، چې ته به څنګه په الله رب العالمین باندې ایمان لري، په ملائکو به څنګه ایمان لري، په رسولانو، په پیغمبرانو، او دغه رنګې په ورځ د آخرت او په تقدیر به په کومه طریقه باندې ایمان لري.